هر شي چې غواړې زه به درکړم. دی به بیا وایي امتي امتي، زما امت زما امت زما امت. بیا به الله څه وایي؟ وایي واسه که د اجدن د نیمۍ مطابق ایمان د چا سره هغه هم جنت ته بوځي. الله اکبر. ای بدبخته امته، ای بې وفا امته، ای بې وفا امته، کوم جواب د خدای ته ورکوئ؟ ای ځوانانو کوم جواب الله ته ورکوئ؟ ته د خدای نه شرمېږئ. تاسو داسې نبي لرئ، تاسو داسې رسول لرئ چې هغه بار بار الله ته سر په سجده ایږدي، هغه نارې وایي، هغه ته الله ورته وایي ارفع راسک، دی د امتي امتي نارې وایي. دومره بدبخته یې، دومره د خدای نه لرې یې، دومره د الله څخه لرې یې. څو در څو به دا بدبختي کوې، څو در څو به دا بدبختي کوې. بیا به الله رسول صلی الله علیه وسلم راسي، بیا به سر په سجده کښېږدي، بیا به د امتي امتي نارې وایي، بیا به الله ورته وایي زما محبوبه څه غواړې؟ بیا به اخر کې الله تبارک وتعالی ورته وایي فبعزتي وجلالي، زما دې په خپل عزت قسم وي، زما دې په خپل عصبت قسم وي، زما دې په خپله کبریایي قسم وي، هغه کس چې په دنیا کې یو وارې کلمه ویلي زه به هغه جنت ته داخلوم. ای بدبخته، ای بدبخته، خپل نبي سره دې کومه مینه کړې ده، ستا نبي دومره غم اخیستی دی. بیا به الله تبارک وتعالی شفاعت عظما ده ته ورکړي، بیا به په حوض کوثر باندې ولاړې، پر دغه نهر باندې به ولاړې، بیا به د امت انتظار کوي، هر یوه ته به داسې یو ګیلاس اوبه ورکوي، داسې جام به ورکوي چې هېڅکله به بیا د امت تنده پیدا نه کړي، داسې جام. بیا به ته هم وپېښېږې، ای ځوانه ته به هم وپېښېږې، بیا به ته کوم سترګو نبي ته ولاړې چې زما شفاعت وکړه. د خدای لپاره امته د خپل نبي په نقش قدم روان سي، د روژې مبارکه میاشت ده، الله ته توبه وباسي، خدای ته نږدې سي، الله تبارک وتعالی ته توبه وباسي. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، د نبي علیه الصلاه والسلام سره دا وعده سوې ده، تا به الله محمود او محمود مقام ته اصلي چې هغه دغه شفاعت عظما دی که نه، هغه شفاعت عظما دی. اول د وارې شفاعت به نبي، بیا به الله تبارک وتعالی ته وایي یا الله اوس نه د خلکو سه حساب شروع کړي انسانانو سه. د الله تبارک وتعلی ورته وایي چا سې شروع کړم، څوک دی؟ ټول به ځان شاته وي. الله رسول صلی الله علیه وسلم به ابوبکر صدیق د لاس ونیسي، د داسې شروع کړه. الله تبارک وتعالی چې کله ابوبکر صدیق ته وګوري غصه یې ټنډه شي، قهر یې سوړ شي، وایي د دغه خو د وجې څه خو ما په دنیا کې دته د جنت فیصله کړې او ما د مغفرت فیصله کړې، زما دی بخښلې. بیا به د حساب کتاب سلسله شروع. د خدای لپاره امته د روژې میاشت ده، الله ته نږدې سئ، د خپل ګناهونو معافي وغواړئ، بس که د څومره د څو وخته برابر شیطان په نقش قدم روان دی، تر څه وخته برابر روان دی، اخر یو حد لري که نه. د خدای دپاره الله تبارک وتعالی سره وعده وکړه، خپل شکل صورت د نبي په شرط طریقه جوړ کړه. څو ورځې ژوند به یې، سبا به نه یې، نیمه ورځ به نه یې، څو وخت معلوم دی. الله سره وعده وکړه، د زړه له کومې وعده وکړه، د زړه له کومې وعده وکړه، الله تبارک وتعالی به تا ته توفیق درکوي. بیا